السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ د رمضان کڅوړه د یوې کڅوړې قیمت 4,409 افغانۍ ده. څومره مواد هم راخیستي بلکې د 100 کورنیو مواد دي. دا هغه کورنۍ دي چې دا کم یو عطا فاونډیشن سره د 15 کال نه راجستر دي او دوی خپل حق پسې راځي. موږ به دا دعا کوو چې یا رب دې په خپل دربار کې قبول کړي. بل په تاسو باندې هم زه غږ کوم مرسته وکړئ او کومک وکړئ، خو بلکې په خپل لاس یې وکړئ. چېرته یې وکړئ چې څوک تاسو ته معلوم وي ولا مستحق وي. راځئ په دې وخت کې الله له ځانه څخه راضي کړو. الحمدلله نن د 100 کورنیو توزیع ده، 10 ایټمه مواد دي. حاجي صاحب فضل ماشاءالله د اول رمضان نه او تر نن رمضانه پورې داسې ټیټ ولاړ دی. الله پاک دې ورنه قبول کړي. ډېری پوښتنه کوي چې دا روزه دی که بوزه؟ هلکه ته روزه یې که بوزه؟ بوزه؟ او روژه دی روژه. ورته روژه یې ما څو؟ پنځمه؟ پنځویشتمه؟ خلاص شه. ښه پنځه نورې پاتې داسې وې؟ ښه صحیح خبره کوي. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. سلام علیکم.